بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو تاسو ټولو ته سلامونه احترامات. ډاکټر صاحبانو زمونږ نن دویم لیکچر هغه ډرګز کیټګوري بیس آن پریګننسي، د پریګننسي یا د حمل په اساس باندې د درملو کټګوري یا طبقه بندي. یعنی ډاکټر صاحبانو که چیرته یو خور حمل لري نو دغه خورکۍ ته چې حمل لري پریګننسي لري او موږ ورته درمل ورکو نو دا ډاکټر صاحبانو بیا په 15 کټګوریو تقسیم شوي دي. نو ډاکټر صاحبانو د حمل په اساس یا حمل په نظر کې نیولو سره د درملو کټګوري په 15 ډوله ده، په 15 ډوله طبقه بندي شوي دي. ډرګز کټګوري بیس آن پریګننسي. نو ډاکټر صاحبانو راځي چې دغه 15 ټایپ کوم دي. اول ډاکټر صاحبانو کټګوري A، کټګوري B، کټګوري C، کټګوري D او کټګوري X. راځي ډاکټر صاحبانو هر یو تفصیلی وایو. ډاکټر صاحبانو کټګوري A کې ټول هغه درمل شامل دي ډاکټر صاحبانو چې هغه موږ د حمل په هر ترایمستر او په هر میاشت کې ورکولی شو. ډېر شارټکټ خبره ډاکټر صاحب که نه. په A کټګوري کې چې کوم دواګانې دا نو ډاکټر صاحب دنیا کې څومره دواګانې دي، څومره درمل دي، یعنی شمیر نه کېږي. نو دا ټول درمل یعنی په دې کې په زرهاو او لکاو دواګانې داسې شته ډاکټر صاحبانو چې هغه په کټګوري A کې شامل دي، بیا پکې همداسې کټګوري B کې همداري هر یو کې. نو په دې کې چې ټولې هغه دواګانې چې موږ ناروغ ته بالکل ورکولی شو هر ترایمستر کې ولی شو، مثلا اول میاشت حمل نه نیولې تر 9مې پورې هر وخت کې ورکولی شو، په ماشوم باندې بد تاثیرات رامنځته نه کړي. دغه کټګوري دغه درملو ته کوم کټګوري وایي ډاکټر؟ دغه ټول درمل بیا په کومه کټګوري کې راځي؟ په کټګوري A کې راځي چې ماشوم ته هیڅ بد زیان ونه رسوي او د حمل په هر میاشت کې موږ ورکولی شو. دویم نمبر کې ډاکټر صاحبانو کټګوري B. کټګوري B کې ډاکټر صاحبانو ټول هغه درمل شامل دي چې دا ډاکټر صاحبانو په حیوان باندې تجربه شوي دي، په حیوان باندې تجربه شوي دي چې په حیوان کې جنین یا پیټس ته بد زیان نه دی رسولی. پریګننټ یا حامل حیوان باندې تجربه شوې ده چې هلته جنین یا د حیوان ماشوم چې کوم دی په بدن کې د حیوان بچی هغې ته بد زیان نه دی رسولی، بد تاثیر ور باندې نه دی کړی، مګر په انسانانو باندې نه دی تجربه شوی. نو دغه درمل ډاکټر صاحبانو ټول په کټګوري B کې راځي. یعنی ډاکټر صاحبانو دا هم سیف درمل دي، موږ مطلب موږ یې په پریګننسي کې ورکولی شو، سیف دي او دا هم سیف شو. کټګوري A هم سیف شو، کټګوري B هم سیف شو. دا دواړه کورنۍ دواګانې چې په دې کې کومې دواګانې راځي دا ډاکټر صاحب موږ په حمل کې ورکولی شو. کټګوري C. کټګوري C کې ډاکټر صاحبانو ټول هغه درمل شامل دي، ټول پکې هغه درمل راځي چې هغه درمل ډاکټر صاحبانو په حیوان باندې تجربه شوې ده چې هلته جنین یا پیټس ته زیان رسوي. حیوان کې تجربه شوې ده چې هلته د حیوان کوم بچی چې دی، پیټس چې دی، جنین چې دی، هلته هغې ته زیان رسوي، بد تاثیر ور باندې کوي. مګر ډاکټر صاحبانو په ماشوم باندې بد تاثیرات نه دي لیدل شوي. په ماشومانو باندې بد تاثیرات یعنی په انسان کې په ماشوم باندې بد تاثیرات نه دي لیدل شوي. نو ډاکټر صاحبانو دغه ټول درمل بیا په کوم درمل کې راځي؟ په کټګوري کې راځي، په کټګوري C کې راځي. او ډاکټر صاحبانو کټګوري D. کټګوري D کې ډاکټر صاحبانو ټول هغه درمل شامل دي، ټول هغه درمل پکې راځي کوم چې ډاکټر صاحبانو چې په حیوان باندې تجربه شوې ده هلته هم پیټس ته زیان رسوي او انسان کې هم په پیټس او ماشوم ته زیان رسوي. دغه درمل ډاکټر صاحبانو چې هم هلته تجربه شوي حیوان کې پیټس ماشوم ته زیان رسوي او په انسان کې ماشوم ته زیان رسوي. دغه درملو ته ډاکټر صاحبانو کټګوري D درمل وایو، کټګوري D درمل وایو. نو ډاکټر صاحبانو ټول هغه درمل چې هم ماشوم ته زیان او هم حیوان کې پیټس ته زیان، نو دغه دواګانې ډاکټر صاحب کټګوري D کې راغلي. او اخرنی ډاکټر صاحبانو کټګوري X. کټګوري X ډاکټر صاحبانو کټګوري X په دې کې ټول هغه درمل شامل دي ډاکټر صاحبانو، ټول هغه دواګانې پکې شامل دي کوم چې ډاکټر صاحبانو حیوان د انسان په بدن کې پیټس یا ماشوم دې ته ډاکټر صاحب بالکل په تراتوجنیک او بدې اغېزې رامنځته کوي ډاکټر صاحب، یعنی مطلق ابسولوټلی کانټرا انډیکیټډ دي. یعنی ډاکټر صاحبانو بالکل دغه کټګوري درمل موږ نشو ورکولی
دغه کټګوري درمل ډاکټر صاحب موږ بالکل نشو ورکولی ډاکټر صاحبانو یعنی یو پرد هم اوله میاشت کې هم دویمه تر اخر نهمه میاشت پورې حمل کې یو میاشت کې نشو ورکولی دغه درمل چې بالکل نشو ورکولی دغه درمل بیا کومه کټګوري دی کټګوري ایکس دی ډاکټر صاحبانو دغه کټګوري سی درمل چې دي دلته یو خبره دا ده چې دا خو مطلب په حیوان کې پیټس یا جنین ته خو بد زیان لیدل شوی دی کنه دا خو بد زیان رسي خو په انسان کې چې بد تاثیرات پې نه دي لیدل شوي کنه مګر ډاکټر صاحبان داسې وایي چې دغه درمل هم داسې خاص سیف درمل نه دي ګورئ ډاکټر صاحبانو کټګوري ډي او کټګوري ایکس سیف درمل نه دي A او B سیف دي خو په سی کې داسې وایي که چیرته ضرورت تا ګورو ګټې او تاوان ته یې ګورو که چیرته د درملو ګټه د تاوان څخه زیاته وه ګټه یې د تاوان څخه زیاته وه نو بیا موږ کولی شو چې ورکړو ګټه یې که د تاوان نه زیاته وه بیا ورکولی شو خو که ګټه پکې لږه او تاوان پکې بیخي ډېري نو بیا خو یې نه کوو بیا بالکل نه ورکوو بیا خو سیف نه دي نو ډاکټر صاحبانو دا زموږ ستاسې د حمل په اساس باندې د درملو کټګوري وه چې د حمل په نظر کې نیولو سره یا د حمل په اساس باندې درمل په 5 کټګوریو باندې تقسیم شو او وویشل شو ډاکټر صاحبانو پاتې برخه ډاکټر صاحبانو منابع باندې موږ بل لیکچر جوړو باقي مو په الله سپارم خوشاله او آباد اوسئ